د اسلامي امارت اساسي اصول مسوده په 109 مادو کې ترتیب او چاپ شوی او په مجازي نړۍ کې موندلی شي چې د یو شمېر هیوادوالو غبرګونونه یې هم راپارولي. تر یوه حده لاندې مسایل در سره شریکوم. هیله ده تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. اول د دغو اصولو د 7 مادې له مخې د افغانستان رسمي ژبې پښتو او دري دي. ملي ژبه پښتو ده. دوهم، د افغانستان بیرغ سپین رنګ لري، د اوږدوالي نیمایي دی، په منځ کې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او په پورتنۍ برخه کې د افغانستان اسلامي امارت نښان ښکل شوی چې د کار د خلکو غبرګونونه هم راپارولي. خلک وایي چې اوسنی ملي بیرغ د طالبانو تر بیرغ ډیر اسلامي دی. دریم، د افغانستان پایتخت کابل دی. څلورم اتیایمه ماده یې لیکي چې د اسلامي فقهاو عالي شورا تر ټولو لوړه مرجع ده. پنځم، یوه اتیاومه ماده د اسلامي فقهاو عالي شورا د افغانستان د اسلامي امارت د امیر المؤمنین د رهبریت لاندې د ولسمشر سترې محکمې قاضي القضات او غړي د اسلامي شورا مشر او د امیر المؤمنین لخوا د هیواد د هر یو ولایت څخه یو تن د ټاکلو شرایطو په نظر کې نیولو سره تعینیږي جوړه ده. شپږم، ولسمشر د افغانستان اسلامي امارت د اجرایه قوې مشر دی چې خپل واکونه د اسلامي امارت د اساسي اصولو د احکامو سره سم په مقننه اجرایه او قضایه قواو کې پلي کوي. ولسمشر یو مرستیال لري چې د رهبرۍ عالي مقام له لوري منظوریږي. اوومه ماده. اول، د اسلامي فقهاو عالي شورا غړي. دوم، د نفوسو په تناسب د هر ولایت څخه 10 تنه غړي. دریم، قاضي القضات او غړي. څلورم، لوی څارنوال او د لوی څارنوالۍ د شورا غړي. پنځم، وزیران. شپږم، والیان. اووم، د اسلامي امارت د اساسي اصولو په سر د څارنې او د تطبیق د خپلواکۍ ادارې رئیس او غړي. اتم، د هیواد نخبه علما، روحانینو، سیاسي، ټولنیزو، علمي شخصیتونو او حقوق پوهانو څخه د رهبرۍ عالي مقام له لوري 11 تنه ټاکل کیږي. نهم، حکومت د هیواد اجرایه قوه ده چې د کابینې د وزیرانو څخه جوړه شوې ده. ولسمشر د کابینې رئیس دی. 106مه ماده. وزیران د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي او د تایید او اعتماد لپاره ملي شورا ته معرفي کیږي. د وزیرانو شمیر او دندې د قانون له لارې ټاکل کیږي. 107مه ماده. هغه څوک چې د وزیر په توګه ټاکل کیږي باید لاندې شرطونه ولري. اول، د افغانستان تبوي مسلمان افغاني مور او پلار نه زیږیدلی او د بل هیواد تابعیت ونه لري. دوم، 15 یا 54 کاله عمر ولري. دریم، د لوړو زده کړو لرونکی، کاري تجربه او نیک شهرت ولري. څلورم، د محکمې لخوا په خیانت او بشري جرمونو او د جنایت په ارتکاب محکوم شوی نه وي او هم له مدني حقونو څخه نه وي محروم شوی. 108مه ماده. وزیر د وظیفې له پیله مخکې د ولسمشر په وړاندې په لاندې الفاظو لوړه کوي: بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی الله تعالی په نامه لوړه کوم چې د اسلام د سپېڅلي دین د احکامو مطابقت، حمایت، د دې اساسي اصولو او د افغانستان د نورو قوانینو رعایت، د اتباعو د حقونو ساتنه، د افغانستان د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د ملي وحدت ساتنه وکړم. په خپل ټولو اعمالو کې الله حاضر وګڼم او خپلې راسپارل شوې وظیفې د الله تعالی په مرسته د مسؤلیت له مخې په رښتینولۍ سرته رسوم. نهم، ملي شورا د 2 مجلسونو ولسي جرګې او سنا مجلس څخه جوړه ده. هیڅوک نشي کولی چې په یو وخت کې د دواړو مجلسونو غړي وي. 113مه ماده. د ولسي جرګې غړي د خلکو د آزادو عمومي پټو او مستقیمو ټاکنو له لارې انتخابیږي. د ولسي جرګې د کار دوره د 4م کال د حمل د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. د ملي شورا د غړو انتخابات د 13 ورځو څخه تر 60 ورځو پورې ترسره کیږي. د ملي شورا او ولسمشرۍ ټاکنې هم مهاله او یو ځای ترسره کیږي. 119مه ماده. ټول هیواد یو انتخاباتي حوزه ده او هر مستحق افغان د هیواد په هر ګوټ کې رایه ورکولی شي. د انتخاباتو اړوند چارې د قانون له مخې تنظیمیږي. 140مه ماده. د ملي شورا د غړو شرایط په لاندې ډول دي. اول، د افغانستان تبع مسلمان او د افغان مور او پلار څخه زیږیدلی او د بل هیواد تابعیت ونه لري. دوم، د محکمې لخوا بشري ضد جرمونو جنایت په ارتکاب محکوم نه وي او یا له مدني حقونو څخه محروم شوی نه وي.
دریم د لوړو زده کړو لرونکی، څلورم د کاندیدېدو په ورځ یې عمر یې د 30 تر 51 کلونو څخه کم نه وي، پنځم په ټولنه کې د ښو اخلاقو شهرت لرونکی او هم په خپله سیمه کې بانفوذه شخصیت وي. دغه اصولو په ترتیب کې تقریبا د افغانستان د ټولو اساسي قوانینو څخه استفاده شوې ده.